د دانې او زړی چونکی الله دی. همغه ژوندی له مړي څخه باسي او همغه مړی له ژوندي نه باسي. د دې ټولو چارو سرته رسونکی خو الله دی. نو تاسې کوم لوري ته اوښتونکي یاست؟ هماغه د شپې پرده څیروي سهار راباسي. همغه شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده. همغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو پرېوتلو حساب ټاکلی دی. دا ټولې د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي. او همغه ذات دی چې ستاسې لپاره ستوري د بیدیا او سمندر په ترږمیو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځوله. وګورئ موږ نښانې په ډاګه ښکاره بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري. او همغه ذات دی چې تاسې له یو نفس څخه پیدا کړئ. بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای. دا نښانې موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوهه او ادراک لري. او همغه ذات دی چې له اسمانه یې اوبه ورولې، بیا یې د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول. بیا یې ورڅخه شنه ښېرازه کښتونه او ونې پیدا کړي. بیا یې ورڅخه لاندې باندې سپرې دانې راویستلې او د خرماو له څانګو نه د میوو وږي شینګلې پیدا کړي چې له ډېر بار نیولو نه ښکته زانګي. او د انګورو، زیتون او انارو باغونه یې جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته څیرمه ورته هم دي او بیا د هرې یوې خصوصیات بیلابیل هم دي. دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شي. په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان